ورځ یو زنانې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها له یو تحفه راوړه. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغه تحفه ور واپس کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکړه چې دا دې ولې ور واپس کړه؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل دغه زنانې ته در ما ډېر ضرورت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې تا به دا شی ځنې اخیستی وی در دې به دې لوړ شی ورکړی وی، در دې به دې بالا شی ورکړی وی، ښه شی به دې ورکړی وی. اوس تاسې ګورئ په دې حدیث شریف کې څومره غټ نصیحت پروت دی. اول خو چې تا له چا یو تحفه راواستوله، ستا دوست دی، ملګری دی، د خپل استعداد مطابق، د خپل وس مطابق که چیرې ته وس لرې، طاقت لرې، در هغه بلابود شی په تحفه کې ورکړه. ځکه الله جل جلاله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د احسان بدله به په احسان سره ورکوي، د تحفې بدله په تحفه سره ورکړه، در هغه لوړه ورکړه. او که ستا په وس کې نسته، کم سے کم یو تعریف خو وکړه. حدیث شریف راځي ته بدله نسې ورکوی، ښه تعریف یې وکړه، دا هم بدله. خو دا خبره په ذهن کې وساتي، د داور کې راکې سبا یو دنده نه جوړوي، یو داسې څه به نه ځین جوړوي چې بیا څوک شی نسي رایسته. که یې د چا ښه ګړۍ په لاس کې وه دا راک، که یې د چا تسبیح په لاس کې وه دا راک. زموږ شیخ الحدیث ډاکټر محترم مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمه الله به فرمایله چې مانګو نه بنو، ولغوښتونکي مه جوړېږي. ولغوښتونکي دې ته وایي چې ته راځې وایي ما له څه راوړې او چې زه راسم ما ته څه راکړې. دا وایي د ځانه مه جوړوه چې څومره دې په وس کېږي هغه شی په خپله اخله. د چا څه تسبیح، عطر، ګړۍ یو داسې شی مه ځینه. او خاصه توګه دا زموږ کوم مسافر خلک غریبان چې په خارج کې مزدوري کوي، هلته لګیا وي، دا زموږ هغې نه ورته جوړېدلي ماله موبایل راواست، ماله آ شی راواست او ماله دا شی راست. والله چې دا غریبان په دا مزدوري کې ستړي او ستومانه وګوري، بیا به د دې ځای ته شی ورسته. هلته خو نه پیسې چاپېږي، نه هلته موبایلونه کرلي دي، نه هلته ګړۍ کرلي دي، نه هلته یو بل شی کرلی. غریبان په کلو کلو مسافرۍ کې په پردیسۍ کې دا ژوند تېروي، او تاسې بس ها شی راولېږه او ها شی راولېږه. داسې باید ونه کړو عزتمن.